ستړي مه شئ، دا شاهکار عثمان خیل دی. خدای دې وکړي چې روغ جوړ یئ. په باجوړ کې یم او شاوخوا رانه د باجوړ د تلي او د څلارزو د تحصیل ځینې مشران ملګري سیاستوال ولاړ دي. راسره ولاړ عبید کامریډ صاحب دی. عبید صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو د مېلمستیاوې. ما شفاعت صاحب ته وویل چې د دې بند خو به څه فایده نه وي، خو دا خو به سلارزی صاحب نه اورمه فایده زما په خیال چې صرف دومره ده چې اوبه سټوریج دی دلته او نور زما په خیال فایده نشته. که چېرته دا زما په اند باندې د اټک نه ورغه غاړې وې دا بند او دغه شانې اوبه هغوی به دې بیا ډېره زیاته پیدا هغوی به دې بلکل ډېره زیاته پیدا اخیستلې وې او زمونږ بدقسمتي دا ده چې فایده ترې نه اخیستلی کېږي. دغه یو لاین دی تا ته مخامخ ښکاري، په دې کې چې اوبه ایستلې شوي دي، خو د اوسه پورې تقریبا دا ډیم چې جوړ شوی دی د اوسه پورې لکه د دې نه اوبخور هغه دغه نه دی شوی. لکه په کار دا ده چې د اوبخور هغه دغه ترې وشي. ډېره زیاته مننه. موږ د باجوړ په سیاست باندې عبید صاحب مو واورېدو، ډېر زیات وغږېدو راته. بیا د سلارزۍ په دې علاقه باندې د سلارزۍ تحصیل دغه خوله چې ښکاري په دغه مین لویه لاره باندې یو سیمه ده، هغه ځای نوم خو راته نه راځي، خو زموږ څومره سیاستوال چې دي یا زموږ د باجوړ چې څومره هم د دې ځای د ایالتي جرګې غړي راغلي دي یا د قومي جرګې غړي راغلي دي، نو هغه ټول استازي د دغه ځای دي او اوسېدونکي هم د دغه ځای دي. پاکي عبدالرشید صاحب هم د دغه ځای دی، ګل افضل لالا هم د دغه ځای دی، دغه اخندزاده چټان صاحب هم دی، شهابالدین خان، ټول چې دي نو د دې یوې سیمې دي. دا سیمه چې ده نو په ټول باجوړ کې بیا سیاسي لحاظ سره په سیاسي اړونده ډېره زیاته زرخیزه ده او شتمنه ده. د دې وجه څه کیدای شي سلارزی صاحب؟ دا خو باجوړ سیاست په لحاظ باندې ټول ډېر زرخیز دی، ځکه چې ډېر جل لیډران او زه به دا خوشقسمتي به مو چې دې خاورې ته لیډرشپ ورکوي. دلته دا تقسیم دا کیسه داسې وه چې کوم دلته زموږ مین لیډرشپ چې کوم دی اکثر د مین روډ باندې پروت دی. نو د حلقو تقسیم چې کله وشو بیا زموږ حلقه چې کوم وه په دې کې د عثمان خیل څخه یو 4 ویسیګان وو، هغه زموږ نه لرې کړلی شو. دلته موږ ته د ښار تحصیل نه چې یو 4 ویسیګان لاړ، نو په هغه کې بس دا شی وشو چې زموږ خپل لیډرشپ پوره وڅراب چې د هغه نه لیډرشپ راغلی. نو بس دا حلقه چې کوم ده دا ستا خبره ډېره حقیقت ده چې په ټول باجوړ کې په 4 حلقو کې د ټول نه سیاسي حلقه او میچور سیاستدانان چې کوم دي ټول دلته دي. خو دا به هم درته زه ووایم چې د ټول نه هغې له زه راځمه دا تاسو مه وایئ. د دې چې څنګه خبره وکړه د ټول نه زیاته خوشقسمته په سیاسي اړخ باندې سیاستوال چې زېږولي، پیدا کړي، پلورلي او روزلي دي هغه هم دې سیمې دي. خو بیا د ټول نه بدمرغي او بدقسمتي دغه ده چې د دې یوې لارې شاوخوا 7 ویسیګان عبید سلارزی صاحب وایي چې دې غاړې ته پراته دي، وایي هغه غاړې ته پراته دي. 14 کیلومتره لاره ده او دغه تر اوسه پورې دغه شانې کنډو کپر پرته ده. مونږ پکې ځان له په 1 ساعت کې دغه ځای نه راورسېدو. نو دغه هم بدمرغي ده. بیا یو پوره تحصیل سلارزی چې دی نو دا په باجوړ کې هغه تحصیل دی چې چېرته چې کالج نشته دی، لیسه نشته دی د په وړو لپاره بچو لپاره. نو دغه ده که نه چې ځکه یو روډ و تا ته ما دغه روډ دغه خدوخال بیان کو چې لکه په څومره ډیپینډ دی، خلک په دې څونه ډیپینډ کېږي. لکه نیمه په دې سایډ باندې چې کوم دی که د سلارزو د ټول نه غټه حصه سلارزو چې کوم دی دا 4 تقسیمه ده: لرسدین، لرمدک، برمدک، برسدین. دا دوه دغه دي، دا 4 تقسیمه دي. په دې 4 تقسیمو کې دا لرمدک چې کوم دی دا 11 فیصد دی، دا باقي ټوټل سلارزی چې کوم دی 27 فیصد دی. نو 27 نه چې 11 درې کې دا په دې یو روډ باندې پراته دي دا خلکو. بیا ته ما وویلو چې کله دا روډ پشت ته ورسېږي، د پشت نه بره چې کوم دی 4-5 ویسیګان دي، هغه 5 ویسیګان چې کوم دي هغه چې پشت ته راشي نو بیا چې ښار ته تللو لپاره استعمالوي، د هغې لپاره اسان روډ دا دی ځکه دا نږدې دی، نو دا روډ استعمالوي. دونه دا روډ چې کوم دی تا ته دا د 2014 نه ناقابل استعمال دی. مطلب ګوره روډ قابل استعمال هله چې کله په هغه باندې اولسي سورلو ګاډي ځي. نو د 2014 نه په دې روډ باندې د سورلو ګاډي بند شوي دي. بیا په 2021 کې د ای پی آی پروګرام لاندې دا روډ سٹارټ شو او د دې دغه داسې وه چې دا روډ دا به 2 کیلومتره چې کوم دی پر ایر جوړېږي. خو د دې بدقسمتي دا وه چې هغوی هغه شان ولک لکه 2021 نه شروع شوی نو 2021 22 23 24 25 26 شپږ کاله وشو که 2 کیلومتره جوړېدی هم دا روډ به اوس 12 کیلومتره روډ جوړ شوی وی. خو اوسه پورې په دې 6 کالو کې په دې روډ کې روان شوی دی او اوس پکې صرف 3 کیلومتره تارکول شوي دي. په یو پیکج 1 پیکج 2 پیکج چې دا 3 تقسیمه شوی دی. په دې دویم پیکج کې چې کوم دی پیکج 2 کې صرف 3 کیلومتره تارکول شوي دي، په پیکج 1 کې چې کوم دی 9 کیلومتره تارکول شوي دي. دغسې تا خبره وکړه د کالجو. کوم کالج لکه په باجوړ کې د ټول نه میجر تحصیلونه چې کوم دي یو سلارزو ده، یو مامون دی، یو خار دی، دا میجر تحصیلونه دي. بیا عثمان خیل او بارنګ دا 2 واړه تحصیلونه دي. بیا چمرکند ډېر وړوکی تحصیل دی. په دې ټولو تحصیلونو کې
کالجونه شته، په تحصیلي برنګ کې کالج شته، په میموله کې دی، په ناوګۍ کې کالج شته، عثمان خیل تحصیل کې نشته. خیر عثمان خیل تحصیل آبادي د سلارزو تحصیل په نسبت باندې بیا ډېره زیاته کمه ده. په ماموندو کې شته، په ناوګۍ کې شته. په سلارزو کې یو کالج د شهابالدین خان په دور کې یا 17 یا 16 په دغه ټیم کې منظور شوی، په گورنر ابجیکټیو کې منظور شوی. هغه کالج په هغه ټیم کې چې کوم دلته ډي سی او څه نو خلک وو، هغوی د کالج د جوړېدو ته پرې نه خوستو او لکه څه باندې جوړ د شهابالدین خان د ځمکې روپۍ جوړې حسابېږي. حالانکې دغه شی موږ ګواه یو، د باجوړ یو جرګې ځوانان د دې ګواه دي چې لکه هغه ریټ غیر مناسب نه و، خو لکه دوی صرف هغه دا کوشش یې کوه چې د شهابالدین خان په ټینې ورکې دا کالج شروع نه شي. هغه ټینې ور تېر شو، د 2018 نه واخله 2024 پورې بل ټینې ور تېر شو. په دې کې لکه تقریبا ځمکه اعلان شوه، د شهابالدین خان وراره دی، د صلاح الدین خان شهید زوی دی، هغوی ورته ځمکه ورکوله او رال پاکې ناپونه واغستو، بیا هم جوړ نه کلی شو. او دا دریم ټینور شروع شو چې هغه کالج د سلارزو هغسې پروت دی او نه جوړېږي، اوسه پورې په هغه باندې کار نه کلی کېږي. وجه څه کېدای شي؟ نو وجه به زه دا وایم چې موږ څوک منتخب کړي دي. لکه دا خو موږ لکه دا به حیثیت سلارزې زما هم دا ګناه ده، به حیثیت سلارزې ټول ولس چې کوم دی چې موږ سیاسي خلک نه دی منتخب کړی. نه نو سلارزی صاحب دلته خو راغه خان چې ورته تاسې دا خلک وایي انورزیب خانو، زما په اندازه د هغه حلقه ده او هغه د دې ځای نه ټاکلی کېږي. دغه ستاسې کور ګاونډ هندکو پښتو شریکه ده په یړه باندې سره کوئ، بیا ولې هغه د انورزیب دې خان سیمې به لپاره داسې حیثیت زهر جوړوي؟ یو باجوړی، به حیثیت یو سیاسي مشر، ډېر خوږ سړی دی، ډېر ښه سړی دی، خو سیاسي نه دی. د ټول عمر دا خبره کوم، هغه سیاسي نه سیاسي دی. نه دی. ټیک. ګوره تیر ییر کې په تیر ټینور کې هغه منسټر هم و، نو تا ته په خپله پته ده چې دغه نه علاوه زمونږ ایم این اے صاحب منسټر دی که نه، د منسټر 217 سیکرټریانو ته 17 یا 18 سیکرټریانو ته ناست که نه، هغه منسټر دی که نه. نو لکه کم سے کم 2 کاله 3 کاله خو د هغه هم وشو، خو دا زمونږ بدقسمتي به ورته مونږ ووایو چې اوسه پورې د دې روډ لکه مې زه سوچ وکړه په باجوړ کې څونه روډونه روان دي، د دې روډو پاڼ اوسه پورې نه راوځي، صرف او صرف دا روډ د پاڼ د وجې پاتې ښه د پاڼ د وجې صرف او صرف. او کله وایي دا ای پی آی نه دی او دا د پلانکي نه دی، دا د پلانکي دی. آیا د صوبې څخه دومره وسایل نشته چې 14 کیلومتره روډو جوړ کړي؟ صحیح. زموږ دا ویډیو دا راپور ډېر زیات اوږدېږي، خو دا زه چې دی دا ډیم او دا بند او دا سیمه تلې ډېر ښایسته دی، ډېر ښایسته ښکاري دا هغه ځای نه. چېرته موږ مینګورې ته ځو نو ځای په ځای باندې باجوړی بچی، خو خامخا که د هغه څه لایسنس نه هر څه دی ورسره وي، قانوني دي برابر خو بیا به موږ پرچالو د ټرافیک د پولیس نه، بیا به داسې په ځای په ځای باندې د ټرافیک د جام ښکار کېږو، هلته به ودرېږو، بیا هم چکر ته لاړ شو، هغومره زموږ وسایل هم راسره نه وي. ممتاز اورکزی صاحب وایي چې د مزل خوف نه دی اشنا، د وسیلو کمی دی، څنګه به ځو که تاو راتاو د دې دنیا شي سړک. هلته چې موږ ورسېږو بیا شپه یا کړي یا نه کړي بېرته را روان یو، یعنې د چکر او د سیل سپاټې ځایونه چې دي هغه زموږ باجوړ د هغې په نسبت ډېر ښایسته دی. بیا هم تاسې چې دا کوم ملګري مشران دلته جمع وئ د دې شاوخوا کورونو والا دي، یعنې بل څوک سیلګری پکې نشته دی، ولې سیلګري دلته نه راځي یا ولس دې دپاره یو خو هغه سړک خراب دی او مین څیز او اهم څیز چې دی هغه سړک د ټول نه اولنۍ خبره خو تاسو پخپله وویله چې سړک خراب دی ډېر زیات، او لکه د ښار نه چې ته راځې نو د جیلونګه پورې نه د دې پورې فاصله چې کوم ده دا او ښار ده، بیا د جیلونګ نه ښار ته دا یو عمره فاصله ده، خو ته د ښار نه چې ځې نو په 3 منټه کې 4 منټه کې به راسې، دلته چې راځې نو کم سے کم ستا به ګنټه نیمه ګنټه لګي، لکه روډ ډېر زیات خراب دی. دویمه خبره دا ده چې زمونږ به حیثیت قام، به حیثیت قبایل دې ته نیو تیار چې دلته دې توریزم راشي. لکه زه ایران په دې ما اکثر د خبرو کوم دلته په اختر په ورځ باندې د راغه ډیمو کې اکثر د ماشومان راوځي یا دا راوځي د هغې نه څونه مسایل جوړېږي، بیا یوه چې اختر تېر شي په هغه پسې یوه هفته بیا لکه زموږ دا بحث روان دی چې بېحایي راخورېږي دا راخورېږي، نو موږ خو ذهني لیول هم دغه هغومره تیار نه وي. او درېیمه خبره چې کوم ده هغه بدامني ده، نو بدامني لکه د بار نه چې کوم ټوریست دلته راځي مثال په طور باندې، نو هغوی دلته یریږي چې باجوړ نوم هغه وړي که نه، لکه باجوړ دی او په باجوړ کې اپریشن دی او هلته طالب دی او هلته دهشتګرد دی او هلته پلانکی دی او هلته ستانکی نو دغه چې وړي بیا ډېره زیاته مننه عبید صاحب. مونږ ارنګ والا عثمان خیل او ناوګۍ والا چې کله دې غاړې ته راځو نو مونږ دې ته وایو مونږ باجوړ ته ځو. نو زما په کور کې زما مور ته پته ولګېده چې باجوړ ته ځو، نو په دغه ځای کې چې تاوېدو ما ته مې مور زنګ راووهه، خو دا اواز واورېدو، وایي تا ته یې ونه وي چې باجوړ دی او ګڼې له مه ورځه، نه ما بیا ویې راته ډېره زیاته مننه. زما یو ملګری و هغه ویل زه کور نه چې کله راوځم د باجوړ کې دی دلته ښکته جاب کوي اسلام آباد کې، نو زه چې کله د اسلام آباد موټروې ته وخېږم نو زه مور ته ډرنګ ریمو کړم چې زه ووتم د پامه نو لکه دغه ډېره مننه، خوشحاله شئ، قدرمن شئ. د عبید صاحب ژوند چې دی یا د ده سیاسي شالید چې دی هغه هم ډېر زیات اوږد دی، په هغه باندې پوره پوډکاسټ کول پکار دي، د هغې لپاره بښنه معذرت. ډېره مننه، خوشحاله شئ.